السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه وروستیو او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان وایي له پرونۍ چاودنې وروسته د داعش د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون پر ټویټر لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار شوي وو. د په وینا د داعش 3 تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنه کې ووژل شول. د سیمې دوه اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو غږونه اورېدلي دي. تر دې مخکې مازدیګر مهال د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. طالبانو د 3 مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی و، خو د جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې ځینو راپورونو کې ویل شوي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 2 زیات نور ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړۍ د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلې بللې، خو داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنه وایي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د طالبانو اعمال وڅارل شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طالبانو اعمال وڅارل شي. بوریل چې خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی دی، له قطري چارواکو سره د لیدنو په تړاو یې یو یاداشت کې لیکلي او دا مسله یې یاده کړې ده. بوریل ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د خبرو طالبانو نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته نه دي پرېښې او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. هغه ویلي د قطري چارواکو نظر دا دی چې له طالبانو سره اړیکې ونیسو څو د هغوی په انتخابونو او چلندونو نفوذ پیدا کړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل شي، کنګل شوې پیسې ورخلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. بوریل ویلي د دې لپاره چې د طالبانو په نوې مشرتابو نفوذ پیدا شي، د دې اړتیا ده چې یوه د مختګ نقشه جوړه او پکې خپلې تمې او راتلونکي ګامونه واضح مطرح کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د دغه چارواکي د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دې ډلې ژمنه کړې وه چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو لپاره په طرزالعمل کار کوي. د طالبانو د ویان په ټویټر بندیزونه ولګېدل. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې بندیزونه لګېدلي دي. پرون ماسپښین مهال د مجاهد پر ټویټر پاڼه د موقتي بندیزونو د لګېدو خبرداری ښکاره شو. په اعلان خبرداري کې راغلي دا اکاونټ موقتا محدود شوی د دې لپاره چې غیر معمول فعالیتونه ترې کېدل. ذبیح الله مجاهد د 4 لکو کسانو لخوا په ټویټر باندې تعقیبېږي او کلونه یې له دې لارې د طالبانو فعالیتونه منعکس کول. د ټویټر له نویو بندیزونو سره د مجاهد لخوا د لیکنو او د نورو د پوسټونو د شریکولو اسانتیا بنده شوې، خو خلک لا هم پخواني پوسټونه کتلی شي. د مجاهد په ټویټر باندې یوه ورځ وروسته له هغې بندیزونه ولګېدل چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په کمپنۍ باندې انتقادونه وکړل. ټرمپ چې ټویټر یې بند دی او اوس له قانوني لارو هڅه کوي خپله پاڼه بیرته ترلاسه کړي، په تر ټولو وروستي بیان کې انتقاد کړی چې ټویټر د ده پاڼه وربنده کړې، خو د طالبانو پاڼې لا هم فعالې دي. د قطر هوایي شرکت یوې الوتکې 215 نور مسافر له کابل نه دوحې ته ورسول. د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې پرون 215 مسافر دوحې ته وړل شوي دي. یو لوړپوړي قطري چارواکي رویټرز ته ویلي له کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 5مه چارتر شوې الوتکه وه چې د یکشنبې په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثره کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال شوي ول افغانان وو. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر ګڼې برخې زیانمنې شوې وې او د پروازونو جوګه نه وو. له افغانستانه قطر ته انتقال شوي کسان به لومړی په یوه موقتي کمپ کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به امریکا ته انتقال شي. او وروستی خبر مو دا چې سرچینې وایي طالبانو په ننګرهار کې 3 کسان له داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي خبریالانو ته ویلي چې طالبانو په دغه ولایت کې 3 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. 2 مړي په مرکز جلال آباد کې ځړول شوي او 3 تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د 3 تړلیو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. طالبانو تېره اونۍ په هرات ولایت کې د 4 کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې ځړولي وو. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو دا د نن ورځې تازه او وروستي او مهم خبرونه. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.